بارک وسلم علیه کتاب الایمان. پرون سبق کې موږ تاسو د ایمان لغوي معناوي ذکر کړې، نن د ایمان شرعي معناوي ذکر کو. ایمان په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي؟ تعبیرونه به څو قسمه اورو. مشهور تعبیر په معنا شرعي اصطلاحي د ایمان کې هغه دا ده چې هو التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا. تصدیق ده په هغه امور باندې چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یغو باندې راتګ کړی وي په قطعي طریقه، بیا ایمان تفصیلی د په هغه شیانو چې موږ ته تفصیلی پیغمبر علیه السلام بیان کړی وي، او اجمالی د په هغه امور باندې چې پیغمبر علیه السلام اجمالی بیان کړی وي. اجمالی او تفصیلی لکه څنګه د برزخ د زندگی چې د قبر زندگی ده، دیغ په باب کې یو فی نفسه د ثواب او د عقاب خبره ده، یو جزئیات دي. دا فی نفسه د برزخ د زندگی حال دا حد تواتر ته رسیدلی ده چې په برزخ کې زندگی شته، حساب و کتاب شته، نیک عملو ته ثواب راحت او بد عملو ته تکلیف ته، دا په حد تواتر ته رسیدلی قطعی ده. اما جزئیات چې چاته عذاب په لړمو ورکول کیږي، څوک په ګرځو ویل کیږي، چاته د مارانو چې چلوي، دغه په احاد ثابت دي. موږ خبره ایمان په قطعي امور کې وي. په قطعیت سره د برزخ حال اجمالا، د قیامت حال په مجموعه کې موږ ته اجمالا په تواتر باندې ثابت ده، نو په یغو به ایمان اجمالی وي. او کوم شیان چې تفصیلی معلومي په یغو به ایمان تفصیلی وي. 5 وخت المنز مامور به ده، خو شارع دومره تفصیلی بیان کړی چې د هر وخت رکعت عدد د رکعاتو معلوم دی، د سهار 2 رکعت المنز، بیا د رکعت کیفیت معلوم ده، په رکعت کې قیام ده، قرائت ده، رکوع ده، سجده ده، دا هم تفصیلی معلوم دي. نو ایمان په دغه باندې تفصیلی. د کتابو په باب کې دا چې د اسمان نه نازل شوي کتابونه حدیث مبارک کې 104 راغلي، خو تفصیل تورات په موسی علیه السلام، انجیل په عیسی علیه السلام، زبور په داود علیه السلام، قرآن په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، دا بیا تفصیلی ده. په ټولو کتابو ایمان اجمالا، خو په دغه څلورو باندې ایمان تفصیلی په موږ فرض ده. د انبیاو په باب کې منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، مجموعه اجمالا د حضرت پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وشو چې انبیا څومره دي؟ 1,40,000. څومره پکې رسولان دي؟ 314. په دغه ایمان اجمالی فرض ده په موږ باندې. خو بیا په دغه رسولانو کې چې د کوم نومونه په قرآن عظیم شان کې راغلي دي، حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، یوشع علیه السلام، دا چې کوم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، دا چې دا کوم تفصیلی 26 نومونه راغلي دي، په دغه ایمان تفصیلی فرض ده. به شخص به د عقیده لري چې آدم علیه السلام پیغمبر وو، نوح علیه السلام پیغمبر وو، ابراهیم علیه السلام پیغمبر وو، به شخص دغه ځای ته که اوس موږ فکر وکړو، د دې موږ عام خلکو ایمان تفصیلي د انبیاو په باب کې موجود ده، پیژنیم نه. تاسف ځای ده، ډېر د افسوس ځای ده چې اوس د یو شیان نه پوښتنه وکړي، کنکای الکي د خپل 12 امامانو، هغه خو د موږ امامان دي په واقع کې، خو چې د دې دعوه پکړه دي اریو به تاریخ درته بیان کې نمونه به یاد وي. خو موږ د عام مسلمانان چې دا ځان تکړه او کلک مسلمان بولو. ما درته قصه کړې وه، د موږ میلاد شریف جلسه تیره شوه، د موږ د دورې طالب په د قومونو کې به دلته طالبان ناست دوتاڼای وو،
دغه یو وخت کې ماته جلسې نه بعد ویل چې دای موږ قوم ته یو وارې را سره تللی وای، بیا یې راته ویلې بل وارې راته ویلې چې خلیفه صاحب د موږ قوم تباه ده. وایي زه چې دغه ځکه نه لاړم د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جومات کې مې څه بیان وکړ، دا دلته مې چې څه اورېدلي او څه معجزې او څه حالات مې بیان کړه. وایي چې ډوډۍ ته لاړم د ما ماما د مشر سړی ده، وایي راته ویې چې خوري دا سړی څوک و چې دا ته یې قصې کولې؟ یعنې د ژړا ځای نه ده. په اسلامي ملک کې اوسېږو، علما موجود دي، د دین بندیزونه په موږ باندې نشته، د پښتنې په باب کې علما د چا نه پیس نه اخلي، خو دومره غفلت ته په موږ کې چې د خپل پیغمبر علیه السلام نه ناخبره یو چې دا څوک ده. دغه بیا مؤمن ویل کېږي چې د ایمان پښتنه د چا نه وکړي او دته د ایمان حقیقت نه معلوم، ښځه په طلاقه ده. نه ایمان اجمالا په هغو شیانو کې چې اجمالا آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته، خو په دغو صفاتو د خدای پاک چې حیات، علم، د قدرت، سمع، بصر، اراده، کلام، تکوین، په دغو خو به ایمان تفصیلي وي. دا خو د خدای پاک صفات په تواتر او په قطعیت باندې ثابت دي، په قرآن باندې ثابت دي. د الله په شان کې موږ د صفاتو په باب کې تفصیلي علم چې ذکر دي راته نه لرو، ایمان دعوه د ایمان شته. د رسولانو په باب کې دعوه د ایمان لرو خو تفصیلي ایمان د موږ نشته. د کتابو په باب کې دعوه د ایمان لرو او تفصیلي نشته. دا موږ یو کتاب په پښتو باندې شمس الضحا په نامه باندې اول د امنت بالله تقریبا 26 مخه کوو مخه په دغه باندې لیکل شوی دی. د امنت بالله تشریح ده طالب و ملا او عوام ټول ته ضرورت ده. ګوره چې د موږ نه تفصیلي پښتنه د ایمان وشي، اکثره طالب و ملا نه ده په خبر. ضرب زیدون کې وخت تیره و، هغه اول مکلف چې د عقایدو کتابونه چا ویلي دي د دورې په طالبانو کې؟ تاسو نه پوښتنه کوم کتابونه تاسو عقاید ویلي؟ شرع عقاید کې عقاید شته چې عقاید شروع کیږي د عذاب قبر نه بعد شروع کیږي، په هغه ځای ودرې چې دا مقام درس ده. اول په موږ فرض عقاید دي، عقاید تر دورې پورې ونه وي چې ویایو شرع عقاید ویایو د فلسفه سره مو جنګ ده. په هغه وخت کې خبرې کوو اسباب د علم څو دي؟ 3 دي. په دغه کې ذات سره لګیایو په سره ورته کړي، په صفت کلام کې په یو خاصو جزئی مسائلو کې مصرف څخه اخیستې دي. هغه تفصیلات چې کوم د عقیدې خبره ده چې عذاب قبر ته ورسیږي دغه نه بعد ذات مقام درس. دورې طالب د ابو المنتهی دی ویلې نه سلو کې څه کوي؟ یو په مجموعه کې نور زولم دی ویلې نه، فقه اکبر دی ویلې نه، عقیدة الطحاوی دی ویلې نه. خو ایمان دی چیرې زده کو؟ ایمان خو د عقایدو په کتابو کې ذکر کیږي. دورې ته چې را رسیږي کتاب الایمان ټکي ته بیا به د ایمان لږ خبرې اورې. لګیا یو مقصد پاتې موږ د وخت طالبي چې وه موږ ته استادانو اول چې په دغه سربیبایي دا به مو ویلې موږ ته نور ظلم شروع کوه، موږ ته فقه اکبر شروع کوه. اول وختو کې په موږ هغه ویلې دي. موږ ته ابو المنتهی شروع کوله، هغه را باندې ویلې. دغه نه بعد بم بیا دا نور کتابونه ویلې. اوس مخته چې کنکای اله ګوري شپه کتابه شروع کنکونی کې خو عقایدو کتاب نشته پکې. لوی شو مخته لاړو منطق په واخسته، حکمت په واخسته. ګوري دا د دغه لپاره دا خبره کو، خو زه درته بار وایم وکي مطالعه وکیا، کتابونه وګوري. عقیده پښتو ته چې درته راوړو هغه هم څوک نه ګوري. ځان غټ ملا په بولی چې زه پښتو ته څه ضرورت لرم چې پښتو وګورم، خو په پښتو کې د ایمان بیان درته شوی ده. ایمان خو زده که خو فرض عین ده، فرض کفایي نه، فرض عین. د بل د پلار په ایمان څوک نه خلاصېږي، د مور په ایمان نه خلاصېږي، د زوی په ایمان نه خلاصېږي، د ورور په ایمان نه خلاصېږي. نو تصدیق ده په هغه امورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو باندې راتګ کړی ده او د ده راتګ په قطعیت توګه په ثابت ده. خو ایمان اجمالا په هغه ځای کې چې د اجمالي بیان کړی، تفصیلا چې د تفصیلي بیان کړی. اوس دلته ضرورتاً ټکی ده. په دغه باندې څوک اعتراض کوي
چې تصدیق دا په ټولو هغه امورو چې نبی علیه السلام په هغه باندې راتګ کړی ضرورتن د ضرورتن لفظ خو معنا ده بداحتن نو دغه نو خو بیا دا معلومیږي چې په هغه امورو باندې په موږ ایمان فرض ده چې هغه مشهور بین العوام والخواص وي بدیهي امور خو نه چاته ویل کېږي چې عوام هم پیژني او خواص هم پیژني او ډېر د موږ د عقایدو هغه مسائل دي چې عوام په خبر هم نه دي صرف خواص په هغه باندې خبر دي نو څنګه دا قید کې ذکر شوی دی چې ضرورتن بداحتن به وي د دغه نه علما په دوه طریقو باندې جواب کوي شبیر احمد عثماني صاحب چې د ضرورتن معنا منم چې بداحتن ده خو د هر چا بداحت نه ده معتبر چې عوام خواص وي په نسبت سره علماو ته به بدیهي وي چې څوک نسبت دین سره لري د دین عاشقان وي د دین طلبګار وي په دین کې محنت کش وي نو کوم خلکو چې په دین کې کوشش کړای محنت کړای هغه خلکو به کم از کم د دین داسې مسله نشته چې وي د فرض او مولاد نه دي په خبر موږ ملایان یو عوام یو خواص په خبر وي خامخا نو په نسبت سره یې ته بداحت مراده او علامات افتازانی بیا بل جواب کوي هغه وی ضرورتن په معنا د بداحتن نه ده ضرورتن په معنا د قطعا ده یعنی چې یقیني ثابت وي کوم شای چې دیغه ثبوت یقیني وي ځویني نه وي په یغه باندې په موږ باندې ایمان فرض ده خو بیا که اجمالا ثابت وي اجمالی که تفصیلا ثابت وي تفصیلی دا اول تعریف شرعي اصطلاحي معنا د ایمان چې تصدیق ده په هغه امورو چې د پیغمبر علی السلام نه هغه ثابت وي په قطعیت او په یقین سره بیا تفصیلا او اجمالا دوم تعریف د ایمان امام غزالی رحمه الله کوي امام غزالی رحمه الله بیا ایمان هو التصديق بجميع در ترتكي دي بجميع وذكر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او كفر دغه تعریف بیا کوي هو تکذیب فی شیء مما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم د ایمان په باب کې ایجاب کلی د کفر د پاره سلب جزئی کافی ده څه معنا ایمان الته ایمان ده چې په ټولو هغه امور چې د پیغمبر علی السلام راتک پکړه په ټولو به ایمان راوړي تصدیق کوي او کفر چې یو شای په هغه امور کې چې پیغمبر علی السلام په قطعی توګه موږ ته بیان کړی دیونه چې انکار وکم کافر مثلا قرآن عظیم شان شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاته ده ایمان تصدیق په دغه ټولو آیاتو د موږ نه غواړي اما د کفر دپاره دغه کافي ده چې د یوه آیات ته منکر شم بس کافر ورته ویل کېږي خو په دغه تعریف اوس بیا څوک اعتراض کوي چې دلته خو واسطه بین الایمان والکفر ثابتېږي ځکه ایمان تصدیق ده کفر تکذیب ده دا خو دواړه اعمال اختیاریه دي اوس یو سړی د نه تصدیق کوي نه تکذیب کوي نه تصدیق شته نه تکذیب هغه ته به څه ویل کېږي مؤمن ویل کېږي که کافر ورته ویل کېږي د دغې وجې نه امام رازي دا د کفر تعریف بدلوي ایمان تصدیق د په ټولو هغه امورو باندې چې په هغه باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راتګ کړی ده او کفر عدم تصدیق بما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم چې تصدیق ختم شو بیا تکذیب وي که نه وي چې تصدیق ختم شو تکذیب وی کنه وی بس هغه ته کافر ویل کیږي شاه عبدالعزیز رحمه الله د ایمان اصطلاحي تعریف چکی هغه دا وی تصدیق د په جميع ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم خو ورسره دا خبره شرط ده چې دای به د قران عظیم شان د آیاتو او د احادیث مبارکه او ترجمان په هغه شکل کوي چې مراد شارع ده چې د قران کوم مراد دی موافق به ترجمه کوي که سړی تصدیق دعوه لري نور ویده ده لري چې خو سم کې نه کنه دا زنګونو باندې سرونه مګه ده سم تصدیق ده دعوه لري د تصدیق دعوه لري د تصدیق لیکن د قران د آیاتو بیا ترجمه غلطه کوي د خپل عقیده موافقه کوي لکه اوس مثلا قران عظیم شان کې د جنت او د دوزخ بیانونه دي څوک جګیږي که هدایت الحکمت مو ویلې خاص کر الهیات د اول نه الهیات چې درو ګورې
دعوه د اسلام لري خو جنت عبارت بولی د سرور باطنی نه چې زړه خوشاله و دغه جنت ویل کیږي او جهنم عبارت د غموم باطنی و نه چې زړه خپه و دغه جهنم ده نور نه بنگلې شته په جنت کې نه ودونه شته نه خوراکونه شته نه میوې شته نه سره زر سپین زر بنگلې شته دا حقیقت چې شریعت بیان کړی ده دا نه مني دعوه لري د ایمان تصدیق هم د جنت کوي خو جنت په کومه معنا اخلي چې شارع کوم مراد ذکر شوی پیغه معنا نه اخلي موږ ته چې جنت خدای پاک ذکر کړی د جنت نعمتو بیان هم خدای پاک راته کړی کنه ودونه شتب کې میوې شتب کې بنگلې شتب کې کټونه او تختونه شتب کې د قسم نعمتونه د دغه ټول آیاتو محمل صحیحه دی نه بیانوي جهنم 19 قسم عذابونه موږ ته قرآن ذکر کوي دی هغه عذاب یو هم نه مني چې یا اور ده یا لړمان دي یا زمهریر طبقه ده یا ګرم جوش اوبه دي یا غساق دي یا هغه شجره زقوم ده چې څومره عذابونه دی یو هم نه مني صرف د غم خبره کوي چې سړی غمجن ور دغه د لپاره جهنم ده حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه د ایمان اصطلاحي معنی بیا دا وی تصدیق ده په جميع ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم خو من حيث الاعتماد على الرسول نه من حيث الاعتماد على العقل ګورې بعضې امور داسې دي چې دغه حسن عقل هم موږ مخکې وویله چې ادراکوی شي که نه شي کولی اوس یو سړی دا دعوه لري زه مسلمان یم دا خبره منم ولې منم ځکه د ما عقل دا اجابوي دا تعبیر داسې کوي عقل دا فیصله کوي نه د دو حیثیت نه چې رسول الله ویلی دي دغه نبی مؤمن نه ویلی کېږي ګورئ منیم چې رسول الله کوم خبر کړي منیم خو په دغه حیثیت نه مني چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده په دغه حیثیت مني چې د دغه عقل تسلیموي دغه مؤمن نه ویل کېږي امام محمد رحمه الله هغه بیا وی چې ایمان تصدیق ده په ټولو هغه امورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې راتګ کړی خو ورسره براءت و بیزاری به مې د ما سوا الله نه لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقومه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون د تاسو نن بیزاره یو د تاسو د بوتانو نن بیزاره یو تصدیق بم کې د الله په وحدانیت د رسول الله په رسالت د امنت بالله په ټولو مضمون لان تعبیر د امنت بالله په ټولو جزئیات په تصدیق هم کې خو ورسره به براءت هم د شرک نه اعلانوي بیزاری بم اعلانوي دغه بیا مؤمن ویل کېږي شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت ثناء الله فانفتی حضرت شاه ولی الله رحمهم الله دا درې بیا وی یو صورت ایمان ده یو حقیقت ایمان ده صورت ایمان هغه ده چې د علم ظاهر علما ډیر بیانوي اقرار باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان په خوله اقرار په زړه کې تصدیق او ظاهر په بدن عمل کول دغه مجموعه ته ایمان وی خدا وای صورت ایمان ده حقیقت ایمان چي ده حقیقت ایمان وای هغه حدیث مبارک کې ورته اشاره شوی ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به ترڅو پورې سړی واقعي مؤمن نشي جوړېدای چې د نفسي خواهشات تابع د مادي دین نه ګرځېدلی څه معنا امور شرعیه طبعیه نه ګرځېدلی دا ځای ډېر مهم ده موږ ټول مسلمانان د طبعي امور سره د لوږې په وخت کې خوراک د تندې په وخت کې چیکاک د شهوات په وخت کې جما دا د موږ طبعي امور دي د لوږې په وخت کې د خوراک مینه ده بیا په خوراک باندې ستړي کېږو که خوشحاله کېږو د تندې په وخت کې د چیکاک مینه ده په چیکاک د ښو سړو اوبو باندې خوشحاله کېږو که ستړي کېږو
امور طبيعيه هغه د چې طبیعت په خوشاله کیږي خوند په اخلي. شرعي امور نن په هر چا باندې داسې درانده دي صرف د غاړې د خلاصېدن تعبیر کوي. په چا چې پور باندې وي دغه پوروړی چې دا روپۍ ورکوي هغه سړي ته په خوشحال طبیعت یې ورکوي که د مجبوریت نه؟ خو د مجبوریت نه یې ورکوي نه یې پرېږدي سبا یې هغه ویم ټکوي په قاضي باندې نیسي بندي کوي نو غاړې خلاصوي. که نه زړه خو نه چې دغه 1,00,000 روپۍ په مینه یو چا ته ورکوي. درځئ چې لمونځ وکړو غاړې خلاصې کړو ذاتي مجلسو ته خلاص شو. حج دې کړی او شکر د غاړې مې خلاصې کړي. صرف غاړې خلاصول دي شوق او عشق نشته. عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په لمانځه به ودرېد د دنیا او د دنیا ټول نعمتونه به ویر شوه. دومره راحت دومره سکون به پرته پیدا شو. حجابات په ختم شو چې د مشاهدې حال چې د ربي کریم انوارات او تجلیات په سترګو لیده جنت او دوزخ په سترګو لیده. ځکه هم دومره درېدو په لمانځه کې چې د ډېر اوږدوالي درېدو نه پښې مبارکې وپړسېدې او اخر وچاودې چې ربي کریم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ورته نازلوي. په ځان شفقت کا. عشق ده چې عشق نه وي دا نشي څوک برداشت کولی. امور شرعیه چې طبعیه وګرځي په تصوف کې لوی هدف او لوی غرض دا ده چې امور شرعیه طبعیه وګرځي. ووضعنا عنك وزرك د دې په تفسیر کې راځي وای فصوفي داسې مقام راځي چې تکلیف د عباداتو تر ساقطیږي. مخکنی اولیاء دا تعبیر کړی دا بې علم صوفیان بیا دا معنا کوي چې نه بیا ذات المز نشته تکلیف د عباداتو ساقطیږي روژې او دا شیان نشته دا اباحین ورته وي دا مخکې مو اوس هم شته. یغ دا معنا نه ده دغه دا معنا ده هغه ووضعنا عنك وزرك ادرندواله ختمیږي درندواله ختمیږي بیا عشق خوند پیدا کیږي. سلام ګل خلیفه مبارک د خپل مدرسې دی یو طالب قصه کوي د ژمي موسم د پکتیا غرونه واورې پرتې د ونې لاندې تلاوت کوي د باندې چا راته ویل چې طالب هلته تللی هلته تلاوت کوي وایي غلی پسې ورغلم ونه د چړۍ د واورو نه ډکه ده لاندې دی ناسته تلاوت کوي خو چې زه ورغلم دی تلاوت کوي او ژاړي. کله چې ما ته راپام شو تلاوت یې بس کوي ما ورته ویل دلته ولې راغلی خو کوټې هم توخانې دي ګرمې دي هلته یې وکړه که په کوټه کې ملګري نه په عذابېږي خو جومات هم توخانه ده په یغ ځای کې وکړه. ده وایي حال نه ویله چې خو دغسې دلته راځم اخر مې ورته ولې دا سړی نه په عذابېږي. ده راته ویل نه زه چې تلاوت شروع کړم جنت په سترګو وینم د جنت میوې په سترګو وینم دومره خوند یې ماته چې زه بیا په ساړه باندې نه یم پوهېدلی. واغس خلیفه مبارک قدس الله سره وایي ما به مطالعه کړه په غزني کې په ساړه ملک کې د ژمي په موسم کې د باندې باغ ته به ووتم د ماسپښین به مطالعه کړه د سړې هوا د وجې نه به دا مول داسې ویلی و سپنګمې به مې پټې وې بېلا ناغه یوه ورځ نه وای بېلا ناغه هر مازدیګر به چې مطالعې نه راجګېدم چې دا شمله به مې خلاصه کړه دا ځای به د وینو نه ډک و دا سپنګمونه به مې وینې راغلې خو موږ په دغه نه پېدو. دومره خوند دومره عشق محبت چې په دغه نه پېدو روزانه به ما دماغ وچ شوي و هلته به وینې راغلې وې دا په شمله کې به وینې وې وایي موږ نه یو پېدلي. امور شرعیه طبعیه ګرځي بیا خوند په اخلي. نبی علیه السلام روژه به را روانه وه په شعبان کې به زیري کول لکه موږ چې اختر ته خوشحاله کیږو دی روژې ته داسې خوشحاله کېدو. اوس نو دغه وایي حقیقت ایمان ده. پس له دې نه چې دا اصطلاحي معانې د ایمان مو واورېدې په مجموعه کې ګورې په ټولو کې دا شریک ده چې تصدیق په ما جاء د نبی علیه السلام خو ورسره بعضې قیدونه نور ذکر شوه او دا تصدیق ما اول ورځ ویلي چې ویې بم اختیاري غیر اختیاري نه نو اوس څوک سوال کوي چې د دغو تعریفو په بنیاد باید هرقل ته مؤمن ویلی شي او ابو طالب ته مؤمن ویلی شي. ولې ځکه د دوی دواړو تصدیق اختیاري موجود و. موږ تاسو ته سبا او بله ورځ
په بخاری شریف کې چې اوس ما هرقل خبره شروع کړې راځي په تفسیره کې هرقل ورته تا نه مې دا پوښتنه وکړه که یو وارې دا وي دا رښتیا نبي ده دا اخر دا وی چې ما د ملاقات امکان وای زه به ورغلی وم دا تکلیف به مې د لارې تیر کړي وو او هلته به مې د ده پښې ورمینځلې اظهار د تصدیق او د اختیار په اختیار کوي که نه کوي خو مؤمن باید ورته ویلی شي ابو طالب چې د نبی علیه السلام تره ده ټول وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دفاع کوله او بیا داسې اشعار ویلي دي چې د اشعارو نه د تصدیق خپله واقعي اختیاري تصدیق حالات معلومیږي ودعوتني وقد علمت بانك صادق تا ماته د اسلام دعوت را کړی زه پیږم په دې باندې چې ته صادق یې ته رښتونه یې په دغه خبره کې ولې موږ مخکې نه ته لیدلی چې ته صادق امین یې بل شعر مضمون ذکر کوي د ما یقین ده چې بأن دین محمد خیر الادیان کل بریه چې د رسول الله دین په ټولو دینو کې غوره دین ده او بیا ورته ویي چې که چیرې دا شرم نه وای چې خلک به بیا ماته پیغور راکوي چې د مرګ نه وډار شو ما به د تا سترګې سړې کړې وې کلمه به مې ویلې وه چې د زرکدن په وخت کې دعوت ورکوي خو تصدیق موجود ده لیکن ام هرقل په باب کې د موږ مخکې څه ویلي بخاري شریف کې چې کافر تر دنیا تیر شو اما د ابو طالب په باب کې دا خبره ده نو د دغه نه علما په مختلفو طریقو جواب کوي اول جواب چا داسې کړی چې د ده دواړو تصدیق وو خو اقرار قلبي نه وو دا لفظ مجمل ده د دغه مجمل لفظ تشریح بیا نورو علماو داسې کړی دا معنی تصدیق وو خو تسلیم انقیاد قلبي نه وو مننه نه وه یو شی سړی مني بله ورځ مې په تصدیق لغوي او منطقي کې چې خبره کړه علم په نسبت تامه موجود خو انکار بیا ورسره کوي تصدیق وو خو مننه نه وه انقیاد قلبي نه وه حافظ ابن تیمیه داسې تعبیر کوي چې د دوی تصدیق وو خو التزام و طاعت نه وه ابو طاهر مکی وایي د دوی تصدیق وو خو التزام و شریعت نه وه خواجه نظام الدین هروي وایي د دوی تصدیق وو خو تسلیم باطنی نه وه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دغه معنا نه وکي د دغه ټولو خلاص انقياد قلبي تسلیم التزام الطاعات التزام الشریعت تعبیرونه خو بدل شو د ټولو معنا دا ده چې خپل واک خپل اختیار واک او اختیار د رسول الله تسپارل چې ته څه وایې زه به منم چې ته څه وایې زه به منم مرده بدست زنده مړی د ژوندیو په لاس کې چې کفن ورکوي غسل ورکوي تسلیم ده اعتراض نشته چې سر مې اول ولې منځې پښه مې اول ولې منځې کفن ولې دغه اول راغوندې چې داسې په مینو عن ځان تسلیم کې خپل اختیار تر پښو لاندې کې حتی تکون هواه طبعا لما جئت به مقام راشي نه ایمان دلته راځي په دې کې دا نه و اوس بله پوښتنه دا التزام طاعت یا التزام شریعت چې هر یو تعبیر کېږي یا تسلیم قلبي دا په ایمان کې څه حیثیت لري شرط که رکن څوک وایي چې التزام طاعت دا شرط د تحقق د ایمان دپاره چې دا نه ایمان نه متحققېږي څوک وایي رکن ده د تحقق د ایمان دپاره خو صرف داسې رکن ده چې ابتدایي تحقق د ایمان بې دې نه راځي بقا نه غواړي ولې هره ګناه چې د مسلمان نه وشي التزام شریعت راغی اما د ایمان نه وځي زموږ اهل سنت والجماعت عقیده ده اول چې مؤمن کېږي تسلیم به وي بیا که وروسته د چا نه څه ګناه وشوه فرق ده اول چې تسلیم نه وي التزام نه وي
د دغه مثال د باغی ده د ملک حکومت قانون بیخي مني نه او دا چې تسلیم وکړه التزام وکړه د نبی خبره ته غاړه کېښوه وروسته که نفس شیطان د وجه نه د ده نه که ګناه وشوه د دغه مثال بیا د مجرم ده یو باغي وي یو مجرم باغي نه معاف کېږي خو مجرم ته ډېر جرمونه کله معاف کېږي نو دا د ابتدا د تحقق د ایمان دپاره رکن ده وروسته بقا دپاره نه ورسره ضمناً موږ په بعضې تعبیرو کې دا هم ویلې چې ایمان اقرار باللسان تسلیم او تصدیق بالقلب دا اقرار په ایمان کې بیا څه حیثیت لري نو په دې کې اول دا خبره وکړو یو سړی په زړه کې په مؤمن به امورو باندې تصدیق لري د ده نه چا مطالبه هم د کلمې نه ده کړې ده ته محکم د کلمې ویلو نه ده پیدا شوې په یغه تصدیق کې مړ شو اتفاقي دا مؤمن ده دوم د چا په زړه کې دعوه ده د تصدیق چې تصدیق شته خو د ده نه مسلمانانو یا حاکم مطالبه د کلمې ویلو وکړه مانع هم نه ده موجود د کلمه ونه ویلې اتفاقي ده چې دا کافر خبر په دې کې ده تصدیق موجود ده قدرت په کلمه ویلو موجود ده خو چا مطالبه نه ده تر کړې اوس د ځان سره کلمه لا نه ده ویلې مړ شو په ژبه یې تلفظ نه ده کړی زړه کې تصدیق موجود شوی مړ شو اوس دا مؤمن بلل کېږي کافر د اختلاف ځای دغه ده نو متکلمین وایي چې دا کلمه په ژبه ویل دا اقرار لسانی شرط لپاره د اجرا د احکام دنیوي و دا د ایمان جز نه ده شرط د اجرا د احکام دنیوي او معنا دا ده چې مسلمانان به په ځان خبري چې زه مسلمان یم نو ځان به معصوم شي مال به معصوم شي ارڅ به معصوم شي خو د خلکو د وړاندې به اقرار کوي اوس چې دا موقع نه ده راغلی چا نه مطالبه تر کړې نه قدرت د تصدیق موجود ده کلمه یې نه ده ویلم بیا مؤمن ورته ویل کېږي شرط لپاره د اجرا د احکام ده او فقها وایي چې دا کلمه ویل اقرار دا رکن ده د ایمان خو رکن زائد ده په وخت کره کې ساقطیږي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان قلبه مطمئن که ژبه اقرار بدل شو هم پروا نه لري اوس نو سوال واردېږي هغه صورت چې چا په زړه کې تصدیق موجود ده خو چا مطالبه د کلمې ویلو تر وکړه د کلمه ونه ویلې سره له قدرت یې ونه ویلې اتفاقي کافر اتفاقي څه معنی متکلمین هم کافر بولي فقها هم کافر بولي متکلمین ولې کافر بولي د دوی په نسخ خو د اقرار شرط د اجرا د احکامو دپاره رکن خو نه ده نو بیا ولې کافر بولي نو جواب دا ده هغه ځکه کافر بولي چې انتفاع د شرط مستلزمه د انتفاع د مشروط لره په دوم تعبیر دا چې د دنه مطالبه د کلمې ویلو کېږي قادر هم ده او دی نه وي د علامه د تصدیق تکذیب ده چې په زړه کې تصدیق نشته ایمان خدا عبارت تصدیق نه خدا علامه د تکذیب ده د تصدیق نه ده چې زړه کې رښتیا تصدیق وای مطالبه هم تر وشوه قدرت هم موجوده ولې نو کلمه نه وایي نو ځکه کافر ورته ویل کېږي اوس کفر څو قسمه ده کفر انکار کفر جحود کفر عناد کفر نفاق کفر انکار هغه د مشرکینو کفر چې په ښکاره کافران دي نه په مؤمن به امورو تصدیق لري نه په ژبه اقرار کوي په ښکاره باندې انکار کوي دغه ته کفر انکار ویل کېږي کفر جحود هغه ته ویل کېږي زړه یې مني چې دا حق ده خو په ژبه اقرار نه کوي لکه کفر د شیطان د دین حقانیت ورته ښه معلوم ده خو اقرار نه پکوي کفر عناد هغه کفر ده چې په زړه کې هم حقانیت د ایمان ورته معلومیږي په ژبه هم کله کله اقرار کوي
خو تسلیم نه کوي، التزام و شریعت او التزام و طاعت نه کوي، لکه کفر د هرقل او د ابو طالب. د یهودو ټولو کفر تقریبا دغسې ده، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. او د رسول الله په حقانیت پټ به اقرارونه هم کول که به نه کول، په زړه کې هم تصدیق اقرار موجود خو امنا نه و، تسلیم نه و. او کفر نفاق خو هغه ده چې په خوله اقرار، ظاهره التزام و شریعت، ظاهری التزام و شریعت لمنظم کوي، روژه هم نیسي، زکات هم ورکوي، جهادو کې هم شریکي، خو زړه کې انکار چې هغه اصل د ایمان د هغه نشته، دغه ته کفر انکار ویل کېږي. بس ده څه خوب هم په اوښ تښتېده.